لوی لوی علما شتا په قرآن او حدیث حاوی علما شتا نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا لا ته چې څوک لای چې دا اب داسې معصومه داسې وړوکې بدن مې قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم شو بیا زما معتبري ختميږي نو چې وکړم ملوسه باس بکو کپړ نکړه تخته دا او کپړ دې کړم تخته مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس ویل قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه اچولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی مولا ګورو چې خدای دا خو د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي دا څه وویله زر او تاسو غوندې ورته ناست دي قاضي صاحب خو پیچاره دی وویله او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او سوده نه پېژني دا ستره داسې پیاڅه ده پسه پې سوده دي تاسو ورته څه چې خدای دې میله سپېراکه دا څنګه ملوی چې پندستون کې د سبق ویله د پیاڅه او سوده نه پېژني نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وایي چې درېیم سواله مو کجي چې خلاصه یې کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي ویله دا څه شی خدای نه اردو ده نه عربي ده وی قاضي صاحب والله که په دې پوهېږي ای بیله د سپېره شی غوڅکي متیازې نه پېژني غوڅکای چې متیازې کي داسې داسې کږې وږې ویل قاضي صاحب درېیمه مو ووایه چې بس زه تښتم وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ ووایه زر ووایه هغه والله که په دې هم پوهېږي چې بیله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژني اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمون ملک دی خبره د ټاپ ټیپ ټوپ نه دي خبره د علم دی او خبره د قرآن او د حدیث راشئ جنازې پورې مې دا دومره قصه درته وکړه قرآن دلته کې دی چې تاسو د جنازې غرض پېژنئ چا چې د مړو جنازې کړي لاس اوچت کړي نه چا چې کړي لاس کړي دي ٹھیک غرض پیژنئ وای ان شاء الله خدای ته ګرځا کاوه غوږ ده په دې ځای کې د نری غوندې درد پیدا شوی دی چې بېګاله به د سړي سره څه چل کېږي نشته شوی پلار دې مړي دا ځای د دردمند شوی دی چې د سره به په قبر کې بېګاله څه کېږي ووایئ په ایمان چې تحصیلدار یو سړی ونیسي څومره منډې جوړې کوي تر پېښوره راورسوي چې هله تحصیلدار نیولی دی ټیک شو او خدای راونیوه او په دومره تنګ ځای کې رانیولی دی دا دېړه جړلې هم دي چې خدای د سره به بېګاله څه کېږي دا ستاسو نیت وي بیا د جنازې نیت دې قوم له نه ورځي د جنازې مونځ آسان ہے کہ اور تچے سوری اچانیات میں دے ملوکم واللہ اکبر کیا مترو کہ اللہم انا دا زمون سپینگیرو لنورزی کاکا تپکے چوی آئے پویترو کے چیزب کے دریز علا قل ہویا استرال خمد اخلوکا مزدا کری ادو نرزی فکر د دنیا خبری درځي جرګې درځي پردې فیصله کې او پویترو کې دی اللهم انا نزدا کړو بدبخت قوما د قیامت په ورځ یا په قبر کې به مطالبه وشي چې پویترو کې د کم کلمات ویلیو ونخلع ونترك من يفجرك څه به وایي بیا تا خدای پیژندلی و پیژندلی دی نه څوک چې خدای یو مني
او دا الله په یووالي ور سره دلیل نوي دا ایمان ناقص دی دا ایمان باندې به ګټه نه کیږي الله یو دی داغه په یووالي دلیل وایا دلیل نه درځي دا ایمان ناقص دی پیغمبر د خدای را لېږلی برګوزیده پیغمبر دی داغه په پیغمبرۍ دلیل وایا او دلیل نه درځي دا ایمان ناقص دی نن قوم د قوم وده د پیغمبر په پیغمبرۍ دلایل دی قوم لنه د الله په یووالي دلایل دی قوم لنه دی خو وګورئ یو ډېر لوی سړی لوی نواب ما ته وی چې مولانا صاحب په عقل ما ته دا ثابته که چې خدای شته څه شی شته ټول وایي په عقل مال په عقل درته ثابته کم وی چاو مال خلاص لور دې شته ویل بالکل مال ځوانه ده که واده ده ویل ځوانه ده مال بیګاله به ته ځي او د خپلې ښځې په ځای به خپلې لور سره مجامعات کوي ویل دا ولې مال ولې ښځه دې هم ښځه ده او لور دې هم ښځه ده ښځې خو دواړه دي که نو زړه پرېږده ځوانې سره دا مجامعات ویل دا جایز دي مال دې ته دا ناجایز چا ویلي ناجایز ورته چا ویلي سړی حق بخش ستا دماغ دا مني چې ته خپلې لور سره بدفعلي وکړې ویلې نه زما عقل دا تقاضا نه کوي چې د لور سره بدفعلي وکړي مال دې عقل کې دې دغه خدای دی چې دا ستا په سر کې دا چولی دي چې لور سره بدفعلي منع ده دغه ته خدای ما ته خبره پوهېږي عقل سلیم وای دیتا چې دا ستا په دماغ کې واچول چې لور سره به دا کار نه کوي چې کم کار ته خپلې ښځې سره کوي دې ته خدای وایي بیا تاسو دا مشران سپین ږیري خفه نه شئ چې مړی اوچت کي لا خخولو ته یوسي دلته روټۍ شروع شي نه دا ګلې نه نه بس مونږ په دره کې خدا چلی تاسو نه خبر نه دا ده په ایمان ووایئ که ملای د ملا خوله ماته شو که میای د میا ماته شو که امی د همي ماته شو که ملکي د ملک ماته شو ښځه کونډه شوه بچي یتیمان شو کور وران شو ویرونه کېږي لګیا دی های 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 کور تباه شو په دغه وخت کې دا ګله ستا تېرېږي څنګه پته په تورو خاورو موړ شي تاسو انسانان ځان ته وایئ زه ملا ځان ته وایم ما به خدای پرېږدي ما به خدای وبخي پیغمبر خو ویلي دي چې مشرق کې د یو سړي په سر دردي او ته په مغرب کې ورسره ځان په تبې ونه نیسې هم به ایمان نه تېرې تا سره کور وران شو ستا دا دومره دومره ګلې تېرېږي څنګه سوچ وکئ عقل فکر وکئ مونږ خو تباه یو دنیا هم ښه ده ډېره اوس خو نور هم ښه شوه دا اوبه دي او ولي دي دا لوی لوی قلاګانې دي او صاحب اوس هم یو دروازه ولیده دا دروازه یې د لندن نه راوړو او صاحب غر بر دی او ټرپر دی او موټر دی هر نوی ماډل چې په سمندر را کوشي اول پکې اپریدی ناست دي دنیا هم ډېره ښه شوې ده خو د آخرت د ښه کېدو تصور دنیا خدای درته ښه کړه د آخرت تصور د بل درد زړه کې پیدا ښه شی چې خورې سوچ وکړه چې هسې نه چې ما سره ګاونډ کې چا اوږې شپه نه یې تېره کړي واورئ دا کلی دی په دې کلي کې که یو سړي بې بړستنې شپه تېره کړه یا یې نهاره شپه تېره کړه په خدای مې دې قسمي دا ټول کلی به الله په جهنم کې پیاچي ټول کلی یو حضرت عمر به وی چې که د دریای دجله په غاړه سپی د تندې مړ شم الله به تپوس زما نه کوي زکات الله څه فرض کړی دا الله زکات ته څه ضرورت دا معنا چې تعالی خدای درکړي وي
غریبو پسې وګرځه چې څوک پاسمانده پاتې نشي. پروژه کې دا سرسایت څه دپاره ضروري ده؟ دې دپاره چې د لوی اختر ورځ د چا غریب نغری سوړ پاتې نشي. خبره پوهېږئ؟ دا خو نغری ګرم دی، ګډ دی حلال کړی، وریجې دي، غوړي دي، هاکو دي، جوړ دي. که په دغه ورځ د چا نغری سوړ پاتې شو، الله به ټوله علاقه په جهنم کې پیچي. اوس تاسو به وایئ چې ما څوک یې راغورځولي دي د کابر نوسه چې څه وي لاندې به وي. یو بزرګ تېرېدو د بل بزرګ په قبر ورته آواز وکړو سال دی. بزرګ ورته لاندې نه آواز وکړو پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولې. تاسو پوه شوئ په خبره؟ نو د نیکانو او د بزرګانو هم نشینی اختیار کوي، د نیکانو قرب اختیار کوي. زما په خیال چې دې وخت کې خالص الله والا ډله چې دا تبلیغ والا دي، خدای دې مونږ ټولو ته توفیق راکړي چې دغه لار کې مونږ هم وځو. ما عملی طور بستره تر اوسه نه ده پوګه کړې، لیکن ایمان مې دا دی چې د 1,40,000 پیغمبرانو کار څه د قوم تعلق خدای سره جوړول، دوی مغه کار کوي. الله دې ته نور زیات خدمت وای او د خپل تیرا د عزیزانو د لاس وجنا چې دا خلق الله دومره نیکان کړه د دې ډلې په برکت، والله چې دې ډلې سره مې اوس نور زیات محبت شوی. پروسه کال دلی ته تلم، تبلیغي مرکز ته لاړم. تبلیغي مرکز په دلی کې د هندو په سینه دی او په لوډ سپیکر اذان کیږي او مازیګر د حدیث بیان په لوډ سپیکر کیږي. هندوان ټول سرنګون ناستی چې بیان ختم شي بیا سودا ورکول شو. په جنازو مغاوره کېږي، امام مخ کې ولاړی تو ورپسې ولاړې الله اکبر وای. ما سره دا غم لې چې دا ماما بنن بیګاله د چا میلموي، څنګه پولیس به گرفتار کی او په څنګه عدالت کې به پیشي وي. ما سره مخ کې دا غم ني، تر پسې ولاړې دعا وکړي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا دعا کوي کنه؟ درې ورځې په کټونو ناست یم دا وایي که بل څه وایي؟ اول خو دا دوا دردانه تاسو دې مړي ته پکې څه ووایي الله اکبر الله اکبر کنه جی؟ تاسو مړي ته پکې څه دوا وکړه؟ خدای مرکه درې ورځې ناست تمام فضول ده. بس و چې چوره شي دوا به وکړو الله اکبر الله والله که مړي ته پکې ټکې ویلې دیکھو ګوره دعا چل زده کوي. دعا بکے اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اول به خدا ما او بخي چې ته د دې اهل جوړ شي چې بل د پاره بخنه وغواړي او بیا دا مړی او بخ پتش الله اکبر الله اکبر کار دي. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د مرګ نه وروسته د کوم شي په تمه وي چې دا شی به ما وبخي، هغه هم د نیت پورې تعلق لري، نه د وروسته ولاړو نیت ټیکي او نه زما نیت ټیکي. زم دا وایم چې شکر دی چې مړ شو، غوا مې لنګه شوه، چرته به مسله راته ملو شي او چرته به کپنی او چرته به جامې که نه جوړې موړې. وہی تیری بربادی میں ہے، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کراچ، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کراچ، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کراچ. تا څه خیال په دې ملک کې بوټام ډېرې جرړې اچولې او چغې به والے مای میجارټي چې د علماو په دې تیاره شکن توپ ولګېدو میجارټي څه شوه او انجام یې څه شو. یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانہ، یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانہ،
یا بدعوا د مصطفی د محبت نه کوي یا خو بداوي چې د ما دا ملک د فوجیانو د پلار جایگیر دی د بلچا حق پکې نشته ډنډې لاندې به حکومت کې یا به د اسلام شرمون کیا په دې ملک به د اسلام نامه نه علی یا به زمونږ خدای تا په زیړه خپه د ملک نه ورکوي تا څه خیال ته یې څوک پیرنګیانو په 200 کاله حکومت کې د اسلام ټکې دومره نو شرموله لکه د چې په دې 10 کاله کې وشرمېد والله کرانه په آرام خوب وکې تر هغې بعد په آرام نه کینو چې تر څوم د پاکستان قانون قرآن کړی نه دا ساربه د ضیاءالحق او د گورنر تالیسات د دوی پخپو کې به پری اچوم او په سړکو به راکاږم او لیونی سپي به ورپسې خوشي پرون مې په پینډۍ کې ووی چې دا ملک د یو څو جایگیردارو د پلار جایگیر نه دی دا پیرنګیانو چې چاله ځمکې په جایگیرونو کې ورکړې وې والله چې دا ځمکې د دوی نه والم او غریب لی ورکم جونیجو دروغ وی 7 مرله سکیم دا دروغ وی دی له به لیوني خدای پیدا کوي د دې سرمایهدارو نه به یالي او په دې غریبو به تقسیموي ما وی یو ټکی ور سره زما اړه کې زیات دی دا د دوی لوڼه چې پیغلې زړې شوې او غټ سنډا وله نه پیدا کیږي دا ټول طالبان بې ښځو ګرځي والله د دوی لوڼه بدبیني نکاح کړې دوی ته وه نعره تکبیر نعره تکبیر ایمان دا پیدا کوي علماء ته او طالبانو ته وایم په حلواګانو جګړې مه کوئ حلوا شته او نشته او کیر شته او نشته او پلانې شته او نشته دا کړتې پړتې پرېږدئ میدان ته راوځئ او د دې ملک قانون بدل کړئ 40 کاله وشو نن د تاڼې نه والا تر سپریم کورټه پورې د لارډ میکالې قانون دی د انګریز جوړ کړی قانون دی دا ستا پولیټیکلي دا ټول د انګریز قانون غیرت او ایمان پیدا کوي د ملک قانون بدل کوي قوم در پورې خاندي چې ملیان دي په حلواګانې جګړې مړي پسې حلوا شته او نشته لکه مړي پسې د مړي خدای کور ران که لکه چې ورانې شو تاسو وایئ په ایمان ما ته خدا خبرې کول خوندم نه راکوي خو بعضې وخت کې مجبور شم که مړي پسې چې حلوا وکړه نو وایئ په ایمان دا مړی پې بخلی کېږي یو سړی دې خوا وګوره عقلي خبرې کوو دا پولیټیکل تحصیلدار دی ستاسو په دې باړه کې تحصیل کې ناست د ده خاصدار راغه اول خو د خاصدارو ته وګوره د چا غوږ نه د چا پوزه نه د چا سترګه نه داسې مات ګوډ غوندې چې خاصداري خیال دې راغی دغه مات ګوډ راغله چې تحصیلدار صاحب حکم دا مخکې شه ته چې ځان ته څه وی ورسره روان شي ورځئ ورسره که نه ورسره خړ غوږونه دې نیولي او روان چې صاحب وخته یې صاحب ته تحصیلدار درته وویلی چې دا پولیټیکلي دفعې لاندې خاصدارو ته وایي چې دې حوالات کې واچوئ او په دغه وخت کې ته رامنډه کې او د باړې بازار نه یو لوی خانک د حلوا یو سه تحصیلدار ته کې چې صاحب د حلوا وخوره خو دا ملک صاحب را پرېږده را پرېږدي پرېږدي دا ولې په حلوا هم نه پرېږدي ها د انګریز د حکومت تحصیلدار خو په لوی خانک حلوا ستا نیولی نه پرېږدي او خدای چې څوک راونیسي به ستا په حلواګانو پرېږدي دا ستاسو عقل دی دا تاسو سوچ دی یا ادیرې له ورسره مالګې یوسه یا غنم یوسه زه دا نه وایم چې دا ناروا دي او کفر زه
زما دا ایمان دی چې د کال 12 میاشتې مړو پسې خیرات کوا دا